په ګرمۍ کې چې تنده د انسان نه ماتېږي او بار بار اوبه څښي نو د هغې وروستو څه وجه ده؟ دویم دا چې داسې کوم څیزونه په کور کې شته چې هغه انسان استعمال کړي چې د هغې سره یې تنده ماته شي. ګورې کله هم چې په ګرمۍ کې د انسان نه خواله ځي نو په خواله کې صرف انسان نه اوبه نه ځي بلکې الکترولایټ ورته ویلی شي، دا هم د انسان د وجود نه بهر ته خارجېږي. او بیا چې صرف انسان اوبه څښي نو دا الکترولایټ وجود ته نه پوره کېږي چې بار بار انسان ته تنده لګېږي او تنده یې نه ماتېږي د اوبه څښلو سره سره. نو دې دپاره انسان چې وایي چې زما تنده ماته شي نو په کور کې ORS چې ورته ویلی شي نو که چېرې تاسو هغه استعمال کړئ دې سره بیا ستاسو تنده ماتېږي او الکترولایټ ستاسو وجود کې پوره شي. یا په کور کې تاسو سره نیمبو وي، مالګه، چینی وي، دا تاسو مکس کې اوبو کې واچوئ او هغه اوس کې د هغې سره هم ستاسو الکترولایټ څه نه څه ځای ته رسېږي او تنده ماتېږي. یا ستاسو سره په کور کې لسی وي، دهي، ماسته وي، هغه تاسو استعمال کړئ د هغې سره هم ستاسو الکترولایټ ښه کېدو طرف ته ځي او تنده ماتېږي. یا که چېرې تاسو سره په کور کې فروټس وي نو د هغې استعمالولو سره هم ستاسو الکترولایټ ښه کېدو طرف ته ځي او تنده ورسره ماتېږي. دې نه علاوه که چېرې خالص سلاجي تاسو ته پکار وي طاقت لپاره نو تاسو موږ ته وټساپ کولی شئ. شکریہ.